تاسو چې ګورئ پر سوشل میډیا باندې ناشنا خبر راځي او ځینې مشران تهرانې مشران دې خفه کېږي نه. بعضې سپینګیري زه ټول نه یادوم، بعضې سپینګیري د سپینګیرتوب په ټیم کې په لعنت باندې اخته یي، د سپینګیرتوب په ټیم کې په قهر باندې اخته یي. سوشل میډیا باندې تاسو ګورئ یو بوډا سړی دی، زه حیران شوم، یو بوډا سړی دی ټیک ټاک باندې ویډیو جوړوي، ټوپونه وهي، څه سټایل شانته کوي، څه ډایلاګ یې کوي دې لپاره چې خلک زما دا ویډیو ډېره زیاته وګوري. په سپینه ګیره په ځان لعنت کړی دی، سپینه ګیره باندې په قهر په الله باندې ګرفتار دی. ته هوله پکار چې په دې ټینګ کې تا توبې ایستلې، استغفار دې غوښتلی، الله ته دې رجوع کړي وې. موږ ټول ګناهګار یو، ګناهونه زموږ نه هر ټیم کې کېږي. څوک د ګناه نه پاک دي؟ دا خو صرف انبیا علیهم السلام دي چې هغه پاک دي د ګناه نه. موږ ټول ګناهګار یو، هر ټیم کې زموږ نه ګناه کېدلی شي. راځئ چې د دوړ تر اخته نه مخکې استغفار وغواړو، مخکې توبه وباسو. الله رب العالمین دې داسې حالات په موږ باندې نه راولي چې یو د نور د مغرب نه راوخېږي او تمام خلک ایسته حیران دریان پاتې شي. هسې خپله لږ سوچ وکړئ ځان سره، د خپل ګریوان کې لږ سوچ وکړئ. دا تعین خو الله موږ ته نه دی کړی او نه نبي کړی دی چې نور به کله راخېږي، دا هېڅ پته نشته دی. کېدای شي کال بعد راوخېږي، میاشت بعد راوخېږي، 2 کاله بعد راوخېږي. لکه څنګه چې مخکې کلونو کې تاسو ته یاد دي اخبار والو صاحب یو غلط خبر خور کړی و، خبره بل شان ته و، بل شان ته ذکر کړې وه. اخبار شی سرخي کې لیکلي و چې پلاني تاریخ باندې منور د مغرب نه راخېږي. کله چې موږ معلومات نه بقیه وکتله، نه اصل کې ساینسدانان ویلي مریخ سیاره د هغې دا شکل هم د ځمکې په شان ته دی چې په هغې باندې وایي نور چې کوم دی په پلاني تاریخ بعد د مغرب نه راخېږي، په مریخ سیاره باندې نور به د مغرب نه راخېږي. خو په هغه ټیم کې موږ ته خپل استاد محترم شیخ امین الله حفظه الله هغه فرمایي وایي له دې نه دا معلومېږي چې دا ځمکه د دې شکل هم د مریخ د سیارې په شان ته دی. هغه ټیم کې موږ ته ویلي وو کېدای شي احتمالي خبره، څه لازمي نه احتمالي خبره، ویل کېدای شي 100 کاله بعد نور هم د دې طرف ته راوخېږي. ویل دا احتمال شته، ویل دا معلومات هېڅ چاته نشته دی چې کله به راخېږي. راځئ زما ورونو، نن موږ سره موقع موجود ده چې خپل الله ته رجوع کو، توبه وباسو، صرف چې دغه دروازه رانه بنده نه شي. چې دا دروازه بنده شي بیا به څه کوو؟ الله رب العالمین دې موږ تائبین او توبه ایستونکي او مستغفرین وګرځوي. صلى الله عليه وسلم